وکړل چې دوی په افغانستان ته راځي او حکومت به ټیک اوور کوي. هغه 10,000 نفر را روان دي او راغلي دي. اکثره حکومت ټول د پاکستان د مدرسو په فارغونو باندې ډکو. نو هم د بیروکراسي د سکاله منځ ولاړه، هم د قومي مشران ټول درګرد لګیا دي. اوس هم ترور کوي. دا 13 ونې په نګران کې قومي مشر ترور کړ، هم یې ترور کوي او هم له ملک شړي. دا خلک هم له منځه یوړل او هم نور دغه ماډرن سیستمونه او مدني ټولنه چې جمهوریت په وخت کې را جوړ شوی هغه له منځه یوړل. په حقیقت کې افغانستان یو دښته ده. اوس افغانستان له هر ډول جوړښتونو خالي هېواد ده. نو ته د خلک سره ټولې دا بحث دی دا په ځای کې ریلیونټ بحث دی چې موږ تاسو ټولنه ولرو، موږ ټولنه نه لرو. کله چې یو ملت ماتې وکړي، کله چې یو فرد ماتې وکړي په یو کار کې، بیا اکثره وخت انسان ته مایوسي ودرېږي. اکثره وخت انسان ته دا سوال پیدا کېږي چې دا به زما په ما کې څه مشکل وي، زه به مثلا دا د دې شي استعداد نه لرم. که 15 وارې لامبو کوشش وکړي چې لامبو زده کړي او ویې نه کړی شي، بس سړی اتومات وایي چې یاره دا ما وجود به لامبو ته نه وي جوړ، کېدای شي د ما مټې به ضعیف وي، کېدای شي د ما پېټه به غټه وي، کېدای شي زه به چاغ یم ډېر. دغسې د هغه ځان نقد کول ښه شی ده، ښه کار ده. خو ماتې خوړلي خلک چې اکثره ځان نقد کوي، دا بیا له ځان سره بې انصافي کوي او دا خپل وجود کې نقص را پیدا کول، دا مشکلات نور مشکلات جوړوي. نو خپل مشکل په وجود کې د موږ زه دا خبره په دې خاطر کوم چې احتیاط وشي. زه پوهېږم چې د ایران جبران صاحب دلیل په هغه هدف بل شی دی چې داسې نه شي چې حالاتو موږ داسې کړو، داسې خراب کړو چې اوس موږ دې شروع راوکړو چې دا والا مشکل نو په پښتانه کې ده، مشکل والا په تاجک کې ده، مشکل والا زما په خټه کې ده، مشکل والا زما په وجود کې ده. مشکل زموږ په وجود کې نه ده، مشکل په سیستمونو کې ده. دغه پښتون چې له افغانستانه راوباسي بیا هر شی کې په نورو ټولنو کې ډېر ښه فټ کېدای شي، د نورو په ګوندونو کې کار کولی شي، د نورو په ټولنه کې ډېر ښه برخه اخیستی شي. مشکل په سیستمونو کې دی. اوس دغه سیستمونو کې چې موږ یې خرابۍ طرف ته بولي یو، د انفرادیت طرف ته بولي یو، یو خو دا ده چې موږ ماډرن سټرکچرونه نه لرو. نو کله چې په یو هېواد کې د سیاست لپاره ماډرن سیستمونه نه وي، خو موږ په جنګ اخته وو، امکانات مو ډېر د جنګ طرف ته تلل، احزاب جوړ نه شول، هلته دا کار ونه شو. اوس خو تر سیاست لاندې یو بل شی ده چې هغه ته اجتماع وایي. اوس خو اجتماع نشته، لکه یو ځمکه چې ټوله اوبو په سر اخیستې او ته وایې زه تعمیر پرې جوړوم، خو هغه ځمکه نشته که نه. اوس دغه رقم حالت دی چې اوس ته د سیاسي فعالیت او د سیاسي جوړښت او د سیاسي راټولېدنې خبره کوې، د هغې لپاره ګراوند پکار ده، د هغې لپاره یو قانوني فضا پکار ده، د هغې لپاره هغه شی موږ نه لرو. په پردي ځمکه خو کې نه شو کولی، یعنې په پردي هېواد کې که ته یو سازمان په کاناډا کې جوړی، د افغانستان لپاره یې نه شي جوړوی. ته به یو کاناډایي سازمان جوړی، د کاناډا د قوانینو مطابق به جوړی. د افغانستان لپاره امکان لري کار په افغانستان کې وکړي، پروجیکټ په افغانستان کې واخلې، خو داسې نه شي کېدای چې ګوند به د افغانستان یې جوړ کړی به د کاناډا کې، به جوړ کړی په امریکا کې. د دې شي لپاره یې تا بېرته خپله ځمکه پکار ده، خپل هېواد دې پکار ده. او یا داسې یو هېواد چې هغه په تا ته د سیاسي فعالیت او د سیاسي مخالفت اجازه درکړي، دا کار نه کوي اکثر هېوادونه. نو لنډه خبره دا ده چې موږ باید ځان خپل وجود کې په خټه کې مسله نشته چې داسې نه شي ځان نقد رانه غلط جهت ته ولاړ شي او موږ وایو چې ولا مشکل په پښتانه کې ده او مشکل په هغې کې ده. یا دا بحث اخلاقیاتو تېر شو، دا د اخلاقیاتو بحث هم نه ده. اکثره خلک داسې وایي او ولا موږ یو بل ته تن نه ورکوو، او ولا موږ اتفاق نه لرو. اتفاق ولې نه لرو؟ د اتفاق د نه درلودلو خپل عوامل دي. یو بل ته تن ولې نه ورکوو؟ د هغې خپل عوامل دي. دا داسې نه ده چې اخلاقي دلایل لري. دا ټول یعنې سیستم د تیورۍ په بنیاد باید حالات تحلیل کړي. موږ باید هغه حاکمو سیستمونو ته وګورو چې هغه څه کوي له موږ سره. مثلا په افغانستان کې دا اوس چې کومه انارشي حاکمه ده د امارت په نامه، د دې ټول سیستمونه له منځه یوړل. موږ په یو شي راټولېدل چې هغه ته قومونه ویل کېدل. سره له دې چې په هغه سیستم باندې موږ ډېر نقد درلود، د قومي سیستمونو په خانیو په دې شیانو موږ ډېر مشکلات هم ورلیدلي دي. ورسې د ګل پاچا الفت نصر راواخلې ټول د هغه په باره کې ده، د خان او د خان د ظلم او د قبیلې او د قبیلویت د دې شیانو په مقابل کې ده، او دا چې خان څنګه کرپټ ده او خان څنګه رشوت اخلي او دا شیان دي. لیکن هغه نقد هغه سیستم چې دی لږ تر لږه دومره اوسي وړې وړې هستې خو د خلکو د راټولېدلو موجودې وې که نه. اوس خو ملایانو هغه قومي سیستمونه هم ټول له منځه یوړل. په افغانستان کې جرګه او مرکه او کوډونه او دودونه او دا شیان ټول له منځه وړي دي. خوا به چې خلکو یې ولانجه وکړه، ویل به چې وایي
په قوم یې فیصله کوي، په شریعت یې فیصله کوي، که په پښتو کوي او که په حکومت کوي. اوس حکومت یې هم له منځه یوړ او پښتو یې هم له منځه یوړه، شریعت یې رامخته کړی ده. او شریعت خو کوم خاص ماډرن سیستم نه ده چې هلته فیصله پرې وسي. نو نتیجه دا شوې ده چې ټول سیستمونه یې له منځه یوړل. هغه خلک چې سیستمونه یې چلول هغوی له هېواده وشړل شول. بیروکراټس یې ټول ختم کړل. هغه خلک چې په بیروکراسي کې وو د موږ تاسې هغوی یې ختم کړل. په ځای باندې دغه د 10,000 نفره د وفاق المدارس شاګردان چې دوی له تقي عثماني سره خبره وکړله چې دوی به افغانستان ته راځي او حکومت به ټیک اوور کوي. هغه 10,000 نفره را روان دي او راغلي دي اکثره یې. حکومت یې ټول د پاکستان د مدرسو په فارغونو باندې ډک کړو. نو هم د بیروکراسي دستګاه له منځه ولاړه، هم د قومي مشران ټول درګرده لګیا دي. اوس یې هم ترور کوي. دا 13 اونۍ په ننګرهار کې یو قومي مشر ترور کړ، هم یې ترور کوي او هم یې له ملکه شړي. دا خلک یې هم له منځه یوړل. او هم نور دغه ماډرن سیستمونه او مدني ټولنه چې جمهوریت په وخت کې را جوړ شوي هغه یې له منځه یوړه. په حقیقت کې افغانستان یوه دښته ده. اوس افغانستان له هر ډول جوړښتونو خالي هېواد ده. نو ته دغه خلک چې راټولوې دا بحث چې دی دا په هغه ځای کې ریلیونټ بحث دی چې موږ تاسې ټولنه ولرو. اوس خو موږ ټولنه نه لرو. ته له چړیانو ډکې کړې. په دې مخکې ورځې نو سقوط شو پوهنتون نو څوک ولې داسې او بیا یې د پوهنتون کتابونو کې قدوري او کنز او صلات او باور خدای وکړي د اقتصاد پوهنځۍ ته یو هلک ځي وایي تر اقتصاد ډېر کتابونه دیني را باندې وایي او هغه دیني کې وایي ټول عقدهمند ملایان راوستي دي چې د ځوان سره عقده لري چې یو سړی لږ عصري لږ ویښتان سمي لږ قواره سموي. د دغو عقدهمندو انسانانو خو روغ انسان ښه نه ایسي چې بل انسان دی روغ انسان دی وګرځي په لاره. دوی ته خوند نه ورکوي چې یو څوک دې تر ده ښایسته وي، یو څوک دې تر ده پاک وي، یو چا دې تر ده احترام ډېر وسي. نو د لوستو انسانانو سره ډېره خاصه عقده لري. نو هغه وایي اول خو دغه هلکان اکثره د پوهنتونونو هلکان چې دي هغه په دیني مضامینو کې بیکګراونډ نه لري، عربي نه ده زده او د دیني درسونه یې کله نه دي ویلي. نو په دفتن چې زرادي او نورالایضا او قدوري او دې ته کښېنوي نو هغه د اقتصاد محصل د هغه بیچاره په دې شیانو څه پوهېږي. نو په دې کتابونو کې وایي داسې ناکامول کوي. موږ وایو د اقتصاد په مضامینو کې نه ناکامېږو. ټول هلکان په دې دیني مضامینو کې نمبر یې ورکموي، ناکاموي. ټول د تحصیل نظام یې درته وشړو، ټول تعلیمي نظام یې درته وشړو، ټول ملک یې تباه کړ. په خدای که دا رقم یو اړخ پاته وي چې سړی نور موږ ته یعنې نور په خرابیانو غږېده داسې سوله چې سړي ته ځان خسته کول شي. ځکه روغه خبره شته نه او ښه پوهېږو او په دغسې یو حالت کې چې په ملک کې هغه د تباهي په اخري پوره ولاړ ده. دلته خلک ناستي وروره ښکنځلې کوه، یو له بل سره جنجالونه کوه، یو په وړو وړو مسلو باندې وروره دغه ښه خبره د بل سړي له خولې نه خوښېږي ته راولاړ شه، ته دا ښه خبره وکړه. بې شرفه خو ملک لاړ. زه به خاموش سمه، زه او ثاقب به دا بحثونه پرېږدو، خو ته یې وکړه د خره زویه که د موږ نه خوښېږو او که نه یو خو د سپي بچی ته د خپله چاپلوسي کوه. موږ په دغه مسایلو اخته یو. موږ ته خو چنګښونه مه رااچوئ. نو ملک په هره برخه دی دا اوس چې کومه بحثونه موږ تاسې وکړل راودېښي چې دا ستا بحث 260 نفره ناست دي، د طالبانو طرفداران دې ناست دي، یو د سپي زوی دې راوخېږي په یوه موضوع کې دې بیرته بحث وکړي ودې وایي چې دا خبره تاسو غلطه وکړه. غیر له ښکنځلو له فحشه څه شی لرئ نور؟ او د رد دپاره هم یوازې یوه خبره لري، دا ټول دروغ دي. بس دا ټول دروغ دي. I'm sorry دا خلک ما ته وایي قرار صاحب ته وایه کمره سم ونیسي چې زه ریکارډ کوم. والله یاره ستړی ښکاري.